مننه کومه ویایي چې خلک به ویایي چې ویده دی ویده به وي هلکه خلک به ویایي چې ویده دی ته به خسته کلر درېمې پخې سنځلې څنګه سنځلې دي چې په دا ژمي کې پخې شوې مننه کومه ژوندي ده وایي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دا خپرونه کې موږ یوه مشاعراتو چې دغه موږ شعرونه هر وخت زیري ورته امضا کوي درېمې خوري په زوم تېروي هر وخت چې مو ورته ویلي دي چې نن مشاعراتو د یاجزون داسې نه ویایي چې موږ نه درېمې نن بیا رغولي دي ډېر په جذبه کې نوستي قدرمنه په مشاعره پایل د تاکیدو څه به ویایي چې ګل باشر خانه څه مخیزه کړه تا غږېږي خو شعرونه ته لمبار ورکوه که خیر وي په مشاعره پایل د تاکید مشاعرې په د اول سار کې موږ یو تکړه شاعر دی ګرځېدلی شاعر دی منلی شاعر دی یا خلک په زړه کې ځي لري د شعرونه که خیر وي د ونه په سټن دا لیکل شوي دي خلک لیکي د امره مینهوال لري خلک مینه ورسره لري دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلی صاحب په تشویق کې کوی السلام علیکم نه ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی برېښه لکه په ونه پرې ستوري چخاک وي ډېره زیاته مننه دوستانو خدای مو ژوندي لره ما سره خو یو شعر دی او ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی وایي چې جوړې کړي شورې ټولنې وباسي نمرې خلکو یوه نمره به پکې زما وي او جوړې کړي شورې ټولنې وباسي نمرې خلکو پټې پټې غلي کوي نه وهي نارې خلکو او بیا وایي چې ډېرې پیسې کړلې خیر او خیرات نه کوي ډېرې پیسې کړلې خیر او خیرات نه کوي قدر د میلمانه کړي جوړې کړي اجرې خلکو ډېره زیاته مننه بیا وایي چې یو د بل غیبت کوو تیږې له خپو باسو څومره ښه یو د بل غیبت کوو تیږې له خپو باسو دا معاملونه دي بند شوي شګیرې خلکو دغه چکچک ژوندي اوسئ ډېره زیاته مننه وایي چې ښځې هم ظالمې شوې زړه یې په چا نه سوځي څومره ښه ښځې هم ظالمې شوې زړه یې په چا نه سوځي یو پر بل کوي سره کوټې خورمرې خلکو او جوړې کړي شورې ټولنې وباسي نمرې خلکو پټې پټې غلي کوي نه وهي نارې خلکو وایي چې ځینې ځوانان داسې وي ښځې ځان نه جوړې کړي ځینې ځوانان داسې وي ښځې ځان نه جوړې کړي ووهي پوډر په مخ شونډې هم کړي سرې خلکو او بیا وایي چې مای غورځوی ښار کې ښار مو خپله خونه ده مای غورځوی ښار کې ښار مو خپله خونه ده او خیال د صفایي کوئ خورئ چې ګنډېرې خلکو دغه شعر نه یوه ګنډېرۍ مننه ژوندي اوسئ اخري مقطع یې دا وایي چې مخکې به په سلو کې څو کسو رشوت اخیست مخکې به په سلو کې څو کسو رشوت اخیست اوس خو پاک په سلو کې دوه وي او یا درې خلکو او پټې پټې غلې کوي نه وهي نارې ویایي چې زړه مې نارای دی سترګې ماتې راوه لکه څه زړه مې نارای دی سترګې ماتې راوه میټره موته شاته ډېر وړه پیچینه مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایه چې وزن کې و خو کڅې کې په غور سره فکر په وکړئ موږ شعرونه داسې شیونه نه ویایي چې شی پکې نه وي خو بیا زه د ده نه مننه کوم یس که خیر وي موږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ځي لري دی د ځنه شعرونه په داسې وخت کې لیکي چې دا یخ وي لوړ وي ځکه وانیمه خو پیرۍ په ښویېدلې وي چې په ویر شي کړپ دایر ونسي ورته یایي چې اس په متایب باید ښایي یې دغه شاعر نوم دی شړشم ګل صاحب ضرور شي چې خپلی شعر در ووروي شړشم ګل صاحب اردریم اورېرر سا السلام علیکم
نه ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی برېښ مانګیر دا په ملا بدل کړی مشاعرونه ورونو چې دا مشاعره درته دا تلیفونونه خو بندوي کنه نو یا کلر کتل باندې په مشاعره کې ورکه دروبه په کوټا کوي قدرمنه شعرونه ایتوسه په اجازه ابو یو شعر لیکل دا در دې د زینې خټاور به وډ باوي او توسه بر سره وي یا د زینې مشرونه تش په خله غلط کړی خدمت ونه که خالی په واده غلط نابغه میک خو سودای په وا خبر اثر ورکوي څه ورکه میک خو سودای په وا خبر اثر ورکوي دوی خو چالاک دی میګي چرګ په کورمه غلط کړی یا چې صدا خلک فرض کې خپل صدقې وخوړل کس به صدا خلک فرض کې خپل صدقې وخوړل چې وطن به جوړوي چمن به جوړوي میګي چټي په دغه پیغامي غلط کړی یا چې کوچ به ترونه بوسي خالیش و پیتر جوړه کسو یې کوچ به ترونه بوسي خالیش و پیتر جوړه میګي ډابو په مسته غلط کړی ډیره مننه یا چې بیا به غلط نشي په عمل کې چې ملدلې نه وي کسو یې بیا به غلط نشو په عمل کې چې ملدلې نه وي چې پلینه جوړوي سرکینه جوړوي میګي په داسې عقیده غلط کړي مننه نه یم ځکه چې معنا ډېره بکدو خلک بیا به خوانده کېږي یا چې خپل کوم ته خدمت کم د مشرونو به عزت کم تل به عدالت کم یا چې خپل کوم ته به خدمت کم د مشرونو به عزت کم تل به عدالت کم څومره عادل سړی میګي دغه کاندیدونه په دا ستره کیسې غلط کړي یا چې لږ ورته غلی شه شړشمګله خدای بې وشرموي کسو یې لږ ورته غلی شه شړشمګله خدای بې وشرموي د چا بریتي نه دي چا په دا کاله خوله غلط کړي شړشمګله چې موږ هغه نه نیسې نور خیر ده یاره تو نه رسمه ویایي چې پردي وطن ته مې زړه نه شي تکه څه پردي وطن ته مې زړه نه شي د شنې ونې وای ونې سارینه د شنې دا شعر د مخکې ولې نه ویله د خدای مننه کومه شړشمګل نه ډېره مننه کومه چې لګ یې دایمیک وکیلون صاحبون لګې داسې پړخیجن کړل بخښنه زه غواړم وکیلونه صاحبونه ځکه توسه هېڅ وکیلون یا نیک شعرون خو غریبون خلک دي داسې نه چې توسه په غوسه کې شئ بیا هم بله ورځ ته عرضه په کړي وي بیا به زه ورته مجبور وم وله به منډې وایم دلې بیا وایم توسه خپل کور کوي ځکه چې توسه دا 14 کسون په خپل منځ کې نه سره جوړه کوي نه خلکو ته به څه خدمت وکړي خو توسه ته دا در مبارک وي مننه کوم یس که خیر وی میگیو بال شاید ورته په افتخار کې ورته ودربوي مننه کومه یس میگیو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی خلک په زړه کې ځي لري دی منځکه په مخ شیرینه نه لیکي چې کله وریز وي وریز په سار یې لیکي ځکه چې ښکایه نه کچا ول د بیا دنه کلام غلطیږي وشه چې لوند وریز وي دی پس شنه اسمون ته خپل نوستي شیرینه لیکي یې دغه شاعر نوم دی ګلکای چکمکیس ګل بشری السلام علیکم جوړی ته بیا ته خدای کا جوړی دا ماشاءالله نن خدا سه سپین کوتار د نه جوړ شوای دا ماشاءالله ماشاءالله سلام علیکم شاعران ورونو تاسو ټول په اجازه سلام ها یو شعر لرم مهرباني وکړه وښه زه به ارشاد شم تاسو وښه مهرباني وکړئ شعر را سره د یا چک براته کوي یا په دواړو سره تم وګ دا یا خبا مې ډالر لرل خډیر به مې موټر وای کاش کې څه ډاکټر وای دوا مې وای هم خپل لابراتوار مې ورته جوړ وای دوا مې هم وای خپل لابراتوار مې ورته جوړ وای اخیستې مې نمرې وای واخیستې مې پرونر وای کاش کې څه ډاکټر
دا چکچک ډېر خوند راکوي خبره ته دې غوږ ده شرکت مې ځان ته جوړ وای او خپار مې لرلی یو ښه شرکت مې ځان ته جوړ وای او خپار مې لرلی 12 مې وړې غوندې مزدې وای 5 دانې مې بلډوزر وای او کاشکې زړه دې په ځای نه ده خیري سي 50 مې نوکران وای 15 باډیګاټان وای او 50 مې دکانان وای خبره ته غوږ ده आपका पिरा जुल्म कमाली سوال هم کوي خو نر سوال خو کوه تقاسه ده 50 مې نوکران وای 15 باډیګاټان وای او 50 مې دکانان وای خبره ته غوږ ده یو سل جره بزمکه وای لګیاب کې ډاکټر وای دوامي بې کیافته ورته یایي ورته وایي دوامي بې کیافته راوړلی بې قیمته دوامي بې کیافته راوړلی بې قیمته هر څه کې مې چې ګټه وای نو څه به برابر وای نو که یوه به اوږدی درته ووایم که تاسې شاخم ده څه شی ټول وګدا تو کلنډای تو څوک لنډۍ ورته وایي څوک اوږدی ورته وایي دا یو شی ده ودرې غوږ ورته شپږیزه ببین دا جنکۍ وړې کوترې دا جنکۍ وړې کوترې کورخې مې خوړې نه مړې دمه ډېره مننه داسې د چکچک ولې ډېر خوند راکوي خبره ته م غوږ ده ژوندی اوسې بس راځه زیاتي وایي چې په ژوند کې مې نکاره په چا خاکه نه کړه څومره ژوند کې مې نګاره په چا خاخه نه کړه په ژوند کې مې نکاره په چا خاکه نه کړه داسې بدماشۍ ته مې سلام ده نه ویایم چې څلوره ووایې یا نه ویایم ځای تاثیر کمیږي که نه بیا خوند یې مانځه درېمې که خیر وي چکمکي صاحب نه ډېره مننه کومه وایي چې داسې چې ډاکټر وای بیا مې داسې بلډیزار وای وای دا وای سول به کوي نه قدرمنه چې کوي پیرایه کوي ځکه ریټینه ماخه روپه وای د هر څه پکې یاره ګل بګژغانه خدای ستا ډېر هوښیار یې مننه کومه چې چلي صاحب نه شعرونو نه ټوله نه مننه کومه چکمکي صاحب یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېرادو یې خلک په زړه کې ځي لري دی که خیر وي دا زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې ښه واریږي ورینګي وي ځکه دا کوپری وزر چې تون شي وشه دای به دیاب سه اوسي لکه هغه سه وشه په دا پوړه کې پسه ورځي خړه پر وایي سي دغه شاعر نوم دی چینار وایي شاعرانو لیکوالانو السلام علیکم وعلیکم السلام دا کې هو جو بکری والا دا مټې والا د بکری والا چې د مچان پخوي شعر دی چې چټال بوی ترې نه خېږي څه بویه نه یې لټی ته ورکې کړې بکری وای دی چې خرابې دي بویونه د ټول دي مرضونه نه ولې شول دا زړونه خرابې دي بویونه د ټول دي مرضونه نه ولې شول د زړونه غوړي خو دې ریشان دي کې پخېږي موټیه چې مچان مې په درجنو میګک پکې غمجنو څنګه چې ویلې کې غمجن دي مچان پکې درجنو میګک پکې غمجنو د ټولو میګکانو نه پرې کړلې لکای چې دا څنګه شرولي ده خپل ساری بد شهید آزادي ده دا څنګه شرولي ده خپل ساری بد شهید آزادي ده نسوار په 100 روپۍ په 100 روپۍ شوله ډوډۍ زمونږ دوا درملو نیټه کې برابرو ډېر سخت دي خوندورو زمونږ دوا درملو نیټه کې برابرو ډېر سخت دي خوندورو جوار غنم منیا کې نه جوړې کې اخیری کتلای دی چې تو باکړه چې نرګولا ته ناسي ولې غلا
توبه کړه چې نرګله ته ناسې ولېږله چې څه روپۍ پیدا کړې لاسې کېږي له دوستۍ السلام علیکم ویایي چې پرېږده چې خړ سلاب مې ایسي تکسا پرېږده چې خړ سلاب مې ایسي هلک نه را چنار دا شاعران دې ژوندي او ګلبشره خان دې ژوندی مننه کومه نه یم ادمره نه یم ښه سړی نه یم چې دا څومره قدر عزت تاسو روکوئ مننه کومه بیا ډېره چې شعرونه یې وایي اجازه زه وخولم داسې انځر ګل یو شعر لګلی دی مونږ دا څه ورځې خو پیری نه درې مینې نه پوهېږم چې په موږه پارک دی که څه کیسه د انځر ګل یو شعر لګلی دی اجازه یې دې ته وکړم مننه کومه ویایي چې تیرے نام د جوړاوا چې پرې نګده واه په دا شعر تکسا تیرے نام د جوړاوا چې پرې نګده په دا مخ یې زنګا وا چې پرې مننه کومه ویایي چې کلای وله کلای دوله کا جانانا څومره ښه شعر تکسا کلای وله کلای دوله کا جانانا په دا مانځ یې بېله واچې پرې مننه کوم په بازور کې یې کړل ورک دغه ایسار تل کې ماتې شول څومره بد خبر په بازار کې د ایثار تل کې ماتې کړل یې په بازور کې یې کړل ورک د ایسار تل کې ماتې شول په مبله نه یې لاړه چې پرې مننه کومه ویایي چې دمره ښه د سره الده شي تیرې نام د خلک بلي دومره ښه د سره لیدای شي تیرې نام د خلک بولي دمره ښه د سره الده شي تیرې نام د خلک بلي دا پردي شټایل نه کاچې پرې نه مننه کومه ویایي چې دا ورمېږو ته هر کال که دا څنګینه یې ور جوړ کا نبیا پوستا پلکای چا په پریږدي دا وطن ویایي چې دا ورمېږو ته هر کال که دا څنګینه یې ور جوړ کا پوزیشن کې جوړه واچې پرې نګده مننه کومه لږ داسې سرموت ګوډ دی بښنه غوړم زه یې سم ویلی نه شم په سترګې کې ښه نه یم ویایي چې والا ګل بشره خانه پلور نیکه عادت یې ویر کا تکسا والا ګل بشره خانه پلور نیکه عادت یې ویر کا یس ښه ځون و شرمه واچې پرې نګده مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دا کې دا مشاعره که خیر وي د غیزې پیراوه بیا چې زه ګلبشره خان سره د وړه شعرونه تاسو ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم